السلام علیکم د سیول انجینرۍ معلوماتو د یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو. نن پر یو بله مهمه موضوع خبرې کوو. د کندنکارۍ برآورد یا اکسکیویشن اسټیمیشن مونږه څه ډول وکړو. لومړی موږ په دې باندې خبرې کوو چې کندنکاري په عموم ډول په دوه ډوله ترسره کیږي. یو په لاس سره کندنکاري ده، بل میکانیزه کندنکاري ده. په لاس سره کندنکاري کله چې د کندنکارۍ حجم کم وي او ځمکه هم نرموي، په لاس سره کندنکاري ګټوره او مؤثره ده. دغه ډول کندنکاري د بیل او کلنګ په واسطه ترسره کیږي. دویم ډول میکانیزه کندنکاري چې ده، دغه ډول کندنکاري د اکسکاواټور، لوډر او نورو ماشینونو په واسطه ترسره کیږي. دغه ډول کندنکاري هغه وخت مؤثره ده چې د کندنکارۍ حجم زیات او ځمکه هم سخته وي. د کندنکارۍ د مقدار د پیدا کولو لپاره د لاندې نظر لاندې ساحې پلان باید موجود وي، او که چیرې منظم هندسي شکل ولري لکه مستطیل، مربع، مثلث، دایره او نور، نو د حجم د فورمولونو یعنی مساحت ضرب ارتفاع له مخې د کندنکارۍ حجم یعنی مقدار پیدا کولی شو. که چیرې یو مثال موږ سره اوسي، که چیرې د یو تهکاوي طول 20 متره او عرض 8 متره او ژوروالی 2.5 متره وي قدرمنو لیدونکو، نو د کندنکارۍ حجم پیدا کړئ. لومړی مونږه طول ارتفاع یعنی عمق ضرب عرض ضرب طول تر څو مونږ ته حجم په لاس راشي. ریاضیکي بڼه یې لرو چې وي مساوي کیږي ویلیو مساوي کیږي لینث ضرب بریت ضرب هایټ ال ضرب بی ضرب اچ. نو وي به موږ سره مساوي شي د دې طول موږ سره 20 متره دی، موږ سره عرض چې د 8 متره دی، او د دې کندنکارۍ ژوروالی موږ سره 2.5 متره دی. نو قدرمنو لیدونکو د دې حجم به موږ سره راشي 400 متر مکعب. نو د دې حجم چې موږ سره 400 متر مکعب ده په لاس رالی. نو یادونه باید وکړو چې یو کارګر کولی شي په لومړۍ درجه نرمه ځمکه کې په اوسط ډول د ورځې 1.5 متر مکعب کندنکاري او 2.5 متر مکعب پرکاري وکړي. همدارنګه کله چې د اکسکاواټور په واسطه کندنکاري کیږي، که د کندنکارۍ حجم له 500 متر مکعب څخه کم وي، نو اکسکاواټور ماشین فی متر مکعب په 500 افغانۍ کندنکاري کوي. البته د خاورې د انتقال مصرف هم د ماشین د سختن په غاړه دی، او که چیرې د کندنکارۍ حجم له 500 متر مکعب څخه زیات وي، دغه قیمت تر 200 افغانۍ پورې کمیږي. البته دغه نرخونه د جلال آباد ښار لپاره دي. یادونه: یو فني کارکوونکی د ورځې 800 افغانۍ او غیر فني کارکوونکی د ورځې 300 افغانۍ اجوره اخلي. که یو پوښتنه اوس بله وکړو چې په لومړۍ درجه یعنی نرمه ځمکه کې د 100 متره مکعب کندنکارۍ مصرف پیدا کړئ کله چې کندنکاري د انساني قوې په واسطه ترسره شي. لومړی راځو د 1 متر مکعب کندنکارۍ مصرف پیدا کوو. نو مونږ وایو چې د یو غیر فني کارګر 300 افغانۍ اجوره اخلي. 300 او دا په یو ورځ کې 1.5 متر مکعب کندنکاري کوي. نو 300 تقسیم 1.5 کوو، نو دا به موږ سره 200 افغانۍ په لاس باندې دا به موږ سره 200 افغانۍ موږ سره په لاس باندې راشي. نو اوس د 100 متر مکعب د کندنکارۍ مصرف چې کله پیدا کوو، 200 چې دغه کارګر اجوره ده د متر مکعب، نو دا 200 ضرب 100 کوو مونږه. نو 200 چې ضرب 100 کو مونږ سره 20,000 افغانۍ د دغه کارګر اجوره مونږ سره په لاس باندې راشي. 20,000 افغانۍ به د دې اجوره شي. که یو بله پوښتنه داسې وشي چې د 200 متر مکعب کندنکارۍ مصرف او د کندنکارۍ وخت پیدا کړئ که چیرې کندنکاري د اکسکاواټور په واسطه ترسره شي. یادونه باید وکړو چې یو جاپاني هیټاچي اکسکاواټور په 2مه درجه ځمکه کې د 2 څخه تر 2.5 مترو په ژوروالي د ورځې په 8 ساعتو کې کار کولو سره کولی شي چې د 150 څخه تر 170 متر مکعب ځمکه کندنکاري کړي، او د اکسکاواټور کرایه په یو ساعت کې 1100 افغانۍ ده. البته دغه نرخونه چې ټول دي دغه د جلال آباد د ښار لپاره دي. لومړی په یو ساعت کې د کندنکارۍ حجم چې موږ پیدا کوو 180 دلته 150 او 170 ترمنځ مونږه دلته وسط نیسو، وسط مقدار نیسو. نو 180 تقسیم
د ورځې په 8 ساعتو کار کولی شي. ورځې کې 8 ساعته کار کوي نو 1.5 څخه 180 متر مکعب ځمکه کندنکاري کوي په 8 ساعتو کې. نو 180 تقسیم 8 کوو نو دا به موږ سره په 1 ساعت کې 20 متر مکعب کندنکاري یا اسکواټور وکړي. نو اوس د 200 متر مکعب د کندنکارۍ وخت په ساعت سره چې کله پیدا کوو نو 200 تقسیم 20 نو یو ساعت کې چې موږ سره 20 متر مکعب کوي نو 200 د موږ سره 200 به څومره وخت کې وکړي نو 200 تقسیم 20 کوو دا به موږ سره 15 هاورز کې 200 متر مکعب